یو څو لپې فکرونه او د ژبې ښکلا د استاد اسدالله غضنفر دوه نثري کتابونه دي چې په دې وروستیو کې په کندهار کې چاپ او خپاره سوي دي. د نثر لوستونکي د استاد غضنفر نثرونه په مینه لولي او دی داسې نثر لیکوال ګڼي چې نوې موضوعګانې په نوې بڼه خپلو لوستونکو ته وړاندې کوي. له استاد غضنفر څخه مې وپوښتل چې دا نوي کتابونه یې له مخکنیو کتابونو سره څه توپیر لري. نوموړي راته وویل په دواړو کتابو کې خپلې وروستۍ مقالې چاپ کړي دي. د ده په قول اوس ټولنې ته د فرد له نظره نه بلکې په خپله د ټولنې له کړکۍ څخه ګوري. په یو څو لپې فکرونو کې اجتماعي موضوعاتو ته کتنه سوې ده. زه په دې نظر یم چې موږ ګڼې اجتماعي ستونزې لرو، له کورنۍ رانیولې چې د ټولنې د نظام بنیادي واحد دی تر ملي وحدته پورې په هره برخه کې ستونزې شته چې له سیاسي حب او بغضه پرته باید ورته وګورو. د یو څو لپې فکرونه لیکنې مې د همدې نظر او همدې احساس په رڼا کې لیکلي دي. ما پخوا هم په اجتماعي مسایلو لیکنې کولې، خو د دغو او هغو نورو یو څه فرق شاید دا وي چې د وخت په تېرېدو سره اوس ټولنې ته تر ډېره حده د ټولنې له نظره ګورم، نه د فرد له نظره. مطلب دا چې اوس مې د ټولنې ساختاري عواملو ته نسبتاً زیات پام وي تر دې چې د فرد نقش ته ډېر پام وکړم. استاد غضنفر زیاتوي د ژبې ښکلا په کتاب کې اکثره داسې مقالې راغلي دي چې د ادبیاتو یو شمېر پوښتنو ته ځوابونه وایي او په خبره یې تر ډېره پکښې ادبیاتو ته د ګرامر لاندې کتل سوي دي. د ژبې ښکلا له ژبې او ادب سره د اړوندو موضوعاتو مقالې دي. موږ څنګه کولی سو چې لا واضح متن ولیکو، لا ښکلی او روان متن به څنګه لیکو، څه کولی سو چې جملې مو لا متنوع سي او د ژبې له ظرفیتونو لا زیاته استفاده وکړی سو. د دې کتاب اکثره مقالې دغسې پوښتنو ته د ځوابونو لپاره دي. البته ځینې نورې مقالې هم پکې شته، مثلا د سلیمان لایق د شاعري او د کاظم خان شیدا د ادبي نظریې په باره کې لیکنې هم دلته شته. د ژبې ښکلا په کتاب کې تر ډېره حده د ګرامر له نظره ادبیاتو ته کتل کیږي او دغه تمایل ممکن زما په دې کتاب کې زما تر پخوانو کتابونو زیات وي. استاد اسدالله غضنفر تر دې وړاندې هم یو شمېر د ادبي نثر کتابونه خپاره کړي چې د لوستونکو ترمنځ ډېر ستایل سوي دي. نوموړي د لیکوالۍ تر څنګ ډېر کلونه د ازادۍ راډیو د ادبي خپرونې په شګو کې چینه چلونکی او د ولسمشر غني فرهنګي سلاکار و.